ما دلته د چا نه واورېدو چې دا پینټینګ ډېر ګران دی $1,00,000 مې په غوږ باندې ولګېدو د دې ټوپک په حوالې سره راته لږ ووایه دا تقریبا 300 سال جوړ دی. ستړي مه شئ ګرانو کتونکو د وي سوات سره جنید ابراهیم یم. دا وخت زه په رحیم آباد قمبر نکریزي شادیال کې سوات کې د کاروباري خلکو دپاره یو شو ارینج شوي ده چې ټریډ شو ورته ویلی کېږي. راغلي یو سټال ته رحیم شاه سپیندا را سره ولاړ دی، هغو سره خبرې اترې کوو، اینټیکس ورسره دي. سپیندا په خیر راغلی. السلام علیکم جی. دا پینټینګونه ډېر زیات ښکلي دي او دا نور شیان چې کوم دي او جی او دا خو زما شوق هم نه دی ډېر زیات. زه یو شی راغونډوم او ما دلته د چا نه واورېدو چې دا پینټینګ ډېر ګران دی، $1,00,000 مې په غوږ باندې ولګېدو. بالکل جی بالکل دا ټیک دی. دا یو د کوم ځای نه راوړی دې ته دغه وایي دا ریوس دغه دا پینټینګ جی جی دا به د کراچۍ کې ما اغوستی و. دا دې ته وایي تاسو اغوستی و په څو باندې؟ ما خو ډېر ارزان اغوستی و خو کسان پرې نه پوهېږي که نه، او دا په دنیا کې ډېر زیات کم وي. نو او چا درته په $1,00,000 ښوولي دي؟ نه زه یې لکه ویم نه داسې 20 لک هم راغلي، 15 لک هم راغلي، خو زما خپل شوق هم دی لکه داسې ډېر زیات. د دې خاصیت څه چې دومره ګران دا تقریبا څه په سوونو کالو کې دغه جوړ دی که نه. بل دې ته وایي چې دا ریوس پینټینګ دا چې دې طرف ته کار شوی، دې طرف ته د دې دغه راوتي د تصویران نه وتي. دا په دنیا کې ډېر زیات کم وي، ډېر کم خلکو سره. د نور در سره هم پروډکټس یا انټیکس پراته دي، د دې په حوالې را سره دا ټول ما دغه شان دي یو دوه شیزونه دغه کړي را جمع کړي، کلونه به لګېدلي. او دا ستاسو شوق دی ډېر غټ. نو کلیکشن د سره څومره دی؟ ډېر زیات دی را سره. تاسو انشاءالله راشئ زموږ حضور ته. د دې ټوپک په حوالې سره راته لږ ووایه دا تقریبا 300 سال جوړ دی. 300 کاله. او دا د باچا صاحب په وخت کې د پولیسو سره و، دې نه وروسته بیا غوږین راغله. دې ته څه نوم وایي؟ دې ته پیتی. دا پیتی ټوپک دی. داسې د ستاسو سره څو کلیکشنز دی؟ دا تقریبا 32-33 را سره شته.